حسینه کاپر می کې حسینه کاپر می کې پزان پسیدر پدر می کې ډیر ښه. حسینه کاپر می کې پزان پسیدر پدر می کې هم تماته وای لیونی ښکاري هم ته ماته وایي. هم تماته وای لیونی ښکاري هم ته سر ببر می کې ډیر ښه زبردست. هم تماته وای لیونی ښکاري هم ته سر ببر می کې د عشق په جذبه کې بر سر ته ور روان یم د عشق په جذبه کې د عشق په جذبه کې بر سر ته ور روان یم حسینه غزار د بر سر می کې ډیر ښه زبردست. د عشق په جذبه کې بر سر ته ور روان یم حسینه غزار د بر سر می کې د حسن انتها دې دومره نه ده د حسن انتها د حسن انتها دې دومره نه ده حسینه د ځان نه مرور می کې واه ډیر ښه. د حسن انتها دې دومره نه ده حسینه د ځان نه مرور می کې یو آخرنی شعر دی پکې چې نقیبه نشه تا کړې خو زم نشه نشم نقیبه نشه تا کړې خو زم نشه نشم سم په دې نشه کې اوتر می کې ډیر ښه زبردست. دا یو پیری بیا ووایه. نقیبه نشه تا کړې خو زم نشه نشم حسینه په دې نشه کې سم اوتر می کې ډیر ښه زبردست. زما اشنا د زرو یار شوې نو اسمان ته خیږي زما اشنا د زرو یار شوې نو اسمان ته خیږي مړه له ښکلې مزیدار شوې نو اسمان ته خیږي د خوار بچیا ستانه خوارې ورځې څنګه هېرېږي د خوار بچیا ستانه خوارې ورځې څنګه هېرېږي د خوار بچیا لږ مالدار شوې نو اسمان ته خیږي که د قلم په زور دې څومره بلها وګټله که د قلم په زور دې څومره بلها وګټله زه دا منم چې لږ هوښیار شوې نو اسمان ته خیږي. السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زیم ابوبکر او تاسو ګورئ پروګرام د یادونو مازیګر. د یادونو په مازیګر کې زموږ سره یو پیر بیا نقیب خان نقیب صاحب میلمه دی. د نقیب خان نقیب صاحب تیر شوي مرکه چې زموږ سره کومه را جوړه شوې وه په هغې کې د یادونو د مازیګر مینوالو په بار بار فرمایش او د هغو غوښتنه وه چې د نقیب خان نقیب نه زموږ سره پروګرام ریکارډ کوي چې په دې کې زموږ سره زموږ ګران ملګري ابتاب علي خان او بل طرف ته سلمان سراج چې هغه هم میلمانه دي. زه هم د هغو ډېر زیات مشکور یم چې موږ له وخت راکوم. نو موږ ستاسو ملاقات کوو د نقیب خان نقیب سره. نقیب خان نقیب صاحب د یادونو په دې مازیګر کې یو پیر بیا موږ تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه ابوبکر صاحب د ټول نه مخکې خو ستاسو او ستاسو د پوره ټیم ډېره مننه ادا کوم چې موږ خپل پروګرام ته وغوښتو او د مینوالو هم ډېره شکریه ادا کوم چې هغه موږ اوري موږ برداشت کوي. نقیب خان نقیب صاحب د دې نه مخکې الریډي په اولنۍ مرکه کې تاسو معرفي شوي خو د یادونو د مازیګر نه مینوالو د یادونو د مازیګر د پلیټ فارم نه تاسو له ډېره زیاته مینه درکړې ده او تاسو ډېر په شوق هغه ویوز ته چې موږ ګورو کامنټس ته چې موږ ګورو د هغې نه موازیه شي ده او په وار بار د کال او اس ام اس راتلو نه بعد بیا دا غوښتنه وه چې د نقیب خان نقیب نه موږ له دوباره پروګرام ریکارډ کوي نو هغه مینوالو ته به تاسو څه وایئ؟ د هغو خو ډېره شکریه ادا کوم چې لکه موږ دومره مینه راکړه او ولې نه چې کله هم هغه وایي پروګرام به انشاءالله ریکارډ کوم. هغو ته به خپل نوی غزل چې تاسو کوم هغو دپاره تیاري کړي دي او زموږ سره د یادونو په مازیګر کې شریکوي نو که هغه مینوالو ته ووایي ستاسو به ډېره مننه وي. یو غزل به سره شریک کړم چې نوم په الله مې شروع کړې ده نوم په الله نوم په الله مې شروع کړې ده په بسم الله مې شروع کړې ده بل ځای ته نه ځم اول بل ځای ته نه ځم اول د کوڅې ستا مې شروع کړې ده زبردست. بل ځای ته نه ځم اول د کوڅې ستا مې شروع کړې ده اول به ایمان د خپل جانان ګورمه اول به ایمان د خپل جانان ګورمه په خپل اشنا مې شروع کړې ده ډېر ښه زبردست. اول به ایمان د خپل جانان ګورمه په خپل اشنا مې شروع کړې ده زما هره خبره تا ته دروغ ښکارېږي زما هره خبره تا ته دروغ ښکارېږي یار په رښتیا مې شروع کړې ده ډېر ښه. یوازې مقابله د دنیا کولی نشم خو امید شته دی یوازې مقابله د دنیا کولی نشم خو امید شته دی نقیبه په دنیا مې شروع کړې ده ډېر ښه زبردست. دا یو پیر بیا ووایه. یوازې مقابله د دنیا کولی نشم خو امید شته دی یوازې مقابله د دنیا کولی نشم خو امید شته دی نقیبه په دنیا مې شروع کړې ده ډېر ښه زبردست. امید دی چې د یادونو د مازیګر مینوالو به ستاسو د دې غزل نه ډېره زیاته مزه او خوندونه اخیستي. نقیب خان نقیب صاحب که یو بل ښه روماني شان غزل د مینوالو سره شریک کوي نو ستاسو به ډېره مننه وي. اول نه یو بل غزل به سره شریک کړم چې زما د زندګۍ نه نور څه نه جوړېږي زما د زندګۍ نه نور څه نه جوړېږي یار د دې خانې نه نور څه نه جوړېږي
زما د زندګۍ نه نور څه نه جوړېږي یار، د دې خانې نه نور څه نه جوړېږي. یو ځل چې رسوا شوه په قلاره کښېنه، یو ځل چې راشو یو ځل چې رسوا شوه په قلاره کښېنه، د دې جنۍ نه نور څه نه جوړېږي. ډېر ښه زبردست. یو ځل چې رسوا شوه په قلاره کښېنه، د دې جنۍ نه نور څه نه جوړېږي. ویل یې چاته ځان کمزوری نه کړې، ویل یې چاته ځان کمزوری نه کړې، د عاجزۍ نه نور څه نه جوړېږي. ډېر ښه زبردست. ویل یې چاته ځان کمزوری نه کړې، د عاجزۍ نه نور څه نه جوړېږي. مه کوه دا چلونه په دنیا باندې، مه کوه دا چلونه، مه کوه دا چلونه په دنیا باندې، د دې مستۍ نه نور څه نه جوړېږي. ډېر ښه زبردست. مه کوه دا چلونه په دنیا باندې، د دې مستۍ نه نور څه نه جوړېږي. نقیبه مه وینه خوبونه د مالداره خلکو، نقیبه مه وینه، نقیبه مه وینه خوبونه د مالداره خلکو، د غریبۍ نه نور څه نه جوړېږي. ډېر ښه زبردست. دا یو پیرې بیا ووایه. نقیبه مه وینه خوبونه د مالداره خلکو، نقیبه مه وینه خوبونه د مالداره خلکو، د غریبۍ نه نور څه نه جوړېږي. ډېر ښه زبردست. ګرانو مینوالو کتونکو، دا نقیب خان نقیب صاحب و. زموږ به کوشش وي چې د مختلفو ځایونو نه د سنجیده شاعرانو سره تاسو ته د یادونو د مازدیګر د پلیټ فارم نه راشو. زموږ د یادونو مازدیګر پروګرام سرته رسي، د راروان پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.